ګلبدین حکمتیار بیا تازه څه ویلي دي؟ له اشرف غني څخه یې څه غوښتي دي او څنګه یې پر حکومت نیوکې کړي دي؟ که د حکمتیار غوښتنې ونه منل شي نو پر کوم اقدام به لاس پورې کړي؟ دا هر څه په دې ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ګلبدین حکمتیار وایي که اشرف غني موقت حکومت ونه مني بین الافغاني مذاکراتو کې برخه نه اخلم. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي تر هغه پورې چې ده ته اپوزیسیون ور نه کړل شي او تر څنګ یې موقت حکومت ایجاد نه کړی شي بین الافغاني مذاکراتو کې برخه نه اخلي. حکمتیار په یوه تازه اعلامیه کې ویلي د اشرف غني په مشرۍ یو پروسه کې هم برخه نه اخلي او له اوسنیو ستونزو د وتلو ښه لار موقت حکومت دی. د هغه په وینا حکومت د سولې مخالفت کوي او اوس جدي اړتیا ده چې موقت حکومت جوړ کړی شي. هغه دا هم ویلي دي چې د اشرف غني او عبدالله له ټیمونو دي د سولې عالي شورا جوړه کړی شي او همدا شورا دي د سولې پروسه حمایت کړي او وروستۍ پریکړې صلاحیت دي هم ورکړل شي. د حزب اسلامي مشر همداراز پر حکومت تور پورې کړی دی چې وضعیت یې خراب کړی دی او له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه نه ده عملي کړې. دا په داسې حال کې ده چې حزب اسلامي څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د حزب اسلامي سره او د ولسمشر غني سره د دواړو مابین توافق کې کوم بندیان چې د دوی ترمنځ ټاکل شوي وو تر اوسه پورې د حکمتیار بندیان له زندانونو څخه نه دي خوشي کړای شوي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که دا ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت، د لوی الله په امان.